شینا د دې پاکستان چې روزګارونه دونه خراب دي دا به څه کوو؟ جنید الله به خیر کړي. د روزګار ته مې خیال دی او که الله لاس له لږې شانتې پیسې راولي انشاءالله تعالی هماغه روزګار به شم. نو کوم دی پاکستان کې به مونږ واړه لوی شو وایي دا چل دی روزګار به اوس ښه شي اوس ښه شي اوس ښه شي. قسم په خدای اختر را روان دي خلک په قربانو پسې حیران دي چې څنګه دي روزګارونه شته نه منې خرچې زیاتې دي دا به څه کېږي یار. ماشنا هر څه الله کوي او دا زمونږ په عملونو کې فرق دی. الله پاک په خپله باندې ویلي دي چې کله زه انسانانو ته په قهر شم نو یو بل شان باچا پې مسلط کوي. زمونږ عملونه خراب دي په موږ باندې رنګارنګ باچایان هم هغه کېږي مسلط کېږي او روزګارونه مو ورځ په ورځ خرابېږي. زمونږ عملونه ټیک شو نو هر څه به ټیک شي. دا خبره شینا بالکل منم بس الله دې خپل رحم وکړي خو شینا د جینۍ څوک ته جاړي ولاړه ناشنا داسې خلکو له خوا نه مه وځه. اکثر دا د مسلو ډکي او تا ته به مسله سمه شي مه کوه چې جاړې. مړه مه کوه وربشې ملک د پښتو دی کوثر یې ده خامخا څه مسله شته چې هغه به مجال زه ورځمه تپوس ته کوم صحیح ده ته کښېنه زه بیا صرف تپوس دې کوم چې څه مسله خیر بولې تاسو د جاړې ولې څه مسله ما سره چا دوکه وکړه د کور نه روباسلم او کالي یې رانه واخیستل او بیا یې را سره بې وفایي وکړه په چا یې خرڅه کړمه زه دلته نه روتښتېدم. دکه ځای کې خو تاسو جینکۍ کمک یې که نه په هر چا به اعتبار کوئ په هر چا باندې باور کوئ بس بیا دغه حل وروسته بس بیا جاړې بس بیا وایي دا وشو دوکه وشوه دا وشوه خو بهرحال کوثر یې زمونږ کور دی زما مور او پلار مړه دي زمونږ کور کې هېڅوک هم ستا عزت به بلکل محفوظ وي او ما سره راځئ تاسو شینا تا ته ما نه وې څه مسله شته او که نه تا خو سره ډېر سات تېر دا وګوره چا ورسره دوکه کړې ده دا کمک لیدي بس پوهېږي نه بس خلک ته پیسې مو خوري دوکې ورسره وکړي بس بیا ورته ووایي وتښتېدې پټ شي دا وګوره اوس جړل چې پته نه وي شات ورسره د کور ته مې راوسه خو داسې کار کوو چې ته لاړ شه او زه به له کور ته ورشم خو اوږې شوی وي یا څه چې مې ورغلي چې هغه یې هم ولې صحیح ده او بیا موږ هغه رسو ټیک ده خوښه یې ده اشنا څه مسله فساد نه شي بس الله د ښېګړې لپاره ته ورسره یې ده بقایا نور نه شوې صحیح ده او زه بیا وروسته ګپ لګوم صحیح ده ورنا په دوباتې کو لا يوجد لنا هذا الإمام أصل الناس خدا كل مخلف وشرمون وشرميرة الإيمان ناس ولي بغيرته څه شو ويوم ته یو منټ وکړه دا کورو
چل Aquesta és baixar دې جنید ته ما هم ویله چې اکثر د خیر نه په تاسو شي اصل چې یریدو ما پوه شو چې دومره ډفکته پورته نه کړې دا ستا خپل ځای دی ستا عزت بالکل په عزت دی بالکل چې ډفکته پورته ها په خوشحاله بیرم کله به عزت خبرې کې او عزت دې تار تار کو تا ما څوک ویل تا خو ډېر عظیمه ګناه وګټلې ده. अरे सो کله ما ته خبرې وکړي داسې چلو ګلالي ښه مې وو ستا د بچي عزت بچي جنید تا ته ما ونیوې چې اکثر د خیر نه فساد سازي خو تا زما ونه منله تا زما ونه منله دا ستاسو د لاسه چې د مور او پلار په خوښه باندې رښتم کړی دی نو څومره به ښه دی نن به دا فساد نه سازېدی او کاکا دا ستا د لاسه د لاسه چې تا د دې خپلې لور تربیت همداسې کړی دی زما دې ملګري خو دا د کور په شان دې راوستل او په خپل کور کې کېنول او په عزت باندې دا ټوپک راواغېستو او زما د ملګري نه دې ډز پورته کړو و کاکا تاسو خو ما دا نه وي ما د ویشتو نو ویلې ته خو ما یو وړه شانګینه وکړه دې هلک خو د ستا لور له پناه ورکړې ده و ظالمه ته وویشتو ولې ما ویشتو نه چې ستا غونته شیطانانې زه چا سره تښتېدلې نه وم بابا دا ستا مرمارنې دي د جیدات لپاره یې زه تښتولې ومه او بیا یې زه په چا خرڅه کړمه او زه چې بیا نه تښتېدمه ای پښتنو د ډز نه مخکې لږ شانتې سوچ کوه جنید چې څنګه دا جنۍ را دننه کړله د عزت په څادر کې او د شیطانانو په خولو باندې چرته م یقین مه کوئ شیطان شیطاني وکړله او د جنید ژوند تباه و برباد شو